او دا قربانی په قرآن هم ثابته ده، دا په حدیثو د محمد رسول الله علیه السلام هم ثابت ده، او په دې باندې اجماع د مؤمنانو هم ده. رب العالمین سورت کوثر کې وایي فصل لربک، ای انسانه ته د رب دپاره مونځ وکه، یعنی د بدن عبادت د الله دپاره وکه. ونهر، نهر عربی کې د اوښ حلالولو ته وایي، خو بعضې علما وایي د دې نه مراد هغه اضحیه ده چې هغه د اختر په ورځ د اختر د مونځ نه وروسته کېږي. نو ونهر قرباني وکه. حدیث د انس رضی الله عنه کې و چې نبی صلی الله علیه وسلم ضحى بکبشین املحین اقرنین، دوه ګډانو چې هغه ډېر ښایسته ښایسته و، ښکلي مو، او د الله نبي علیه السلام په دې باندې قرباني کړې وه او په خپل لاس یې حلال کړي وو. وسمه وکبر، او کله چې د حلالول نو بسم الله والله اکبر یې پې وویو. ووضع رجله على صفائها، او د دې په دې یو صفحه صفیحه خپله معنه ده د ګردنونه، په دغې باندې وله خپه کېښوده او چاړه یې پرې راښکله او ویل بسم الله الله اکبر. نو دا لالکه به په نوم د الله کېږي او د ذبح شرعي طریقه چې هغه زه ویم انشاءالله په هغه طریقه باندې به وي. نور ډېر احادیث، دغه روایت چې دا کم ما وویو نو دا د بخاري مسلم روایت دی، او نور هم د باب کې ډېر روایت ذکر راغلی دي. امام ابن قدامه المغني نه هم جز کې وایي، امام ماوردي دغه کتاب دی الحاوی 19 جز کې وایي، امام ابن حزم دغه کتاب دی المحلا 9 جز کې وایي، امام سرخسی دغه کتاب دی المبسوط د سرخسی، یو مبسوط کتاب الاصل د امام محمد دی هغه نه، دا مبسوط د امام سرخسی دی. دا ټول علما وایي په دې باندې اجماع د مسلمانانو ده، اجمع المسلمون على مشروعیت الاضحیه، چې قربانی کول دا یو د نبی صلی الله علیه وسلم یو طریقه ده، یو سنت دی، او دا ابراهیم علیه السلام چې دی هغه د دې بنیادی ښی دی چې دا به موږ انشاءالله خپل ځای کې ویو. بیا دې کې دا مسله چې